أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. کله چې دې ځای ته مونځ راورسېږي نو هغې نه وروسته به چې د امام تکبیر وایي، تاسو هم چې تکبیر وایي الله اکبر، په دغه شان به لاسونه اوچت کړو، بیا به لاسونه چې ځوړند وساتئ. یو تکبیر شو الله اکبر، بیا به لاسونه ځوړند وساتئ، او درېیم تکبیر چې وایي چې الله اکبر، نو بیا به لاسونه چې دی وتړي. اوس په چې د مقتدیان تاسو به خاموش ولاړ وئ او امام چې د ځان سره اول اعوذ بالله بیا بسم الله چې خفیه وایي، دې نه وروسته به الحمد شریف او سورت چې دا په جهر باندې وایي، بیا به تکبیر وایي، رکوع ته ولاړ شي الله اکبر سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم. دا وسره تاسو هم وایي. هغې نه وروسته چې ما وایي سمع الله لمن حمده، نو مقتدیان یعنې تاسو وایي ربنا ولك الحمد، یا اللهم ربنا ولك الحمد، دواړه ویلی شي. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. کله چې امام ودرېږي اوس بیا مقتدیان یعنې تاسو به خاموش ولاړ وئ، امام ځان سره چې دی بسم الله الرحمن الرحیم خفیه وایي، بیا به چې دی الحمد شریف او ورسره چې دی سورت، دا به چې په جهر باندې تیز وایي. کله چې دا ویل شي دې نه وروسته بیا چې امام وایي چې الله اکبر، په تاسو به هم چې دی لاسونه غوږونو ته یوسئ او تکبیر به ووایئ الله اکبر. لاسونه چې بیا ځوړند وساتئ، یو سیکنډ وقفه به وکړي، هغې نه وروسته دوباره بیا امام وایي چې الله اکبر، په تاسو هم لاسونه ورسره غوږونو ته یوسئ او دغه تکبیر به ووایئ. هغې نه وروسته بیا لاسونه ځوړند وساتئ، درېیم ځل چې بیا امام وایي چې الله اکبر، په تاسو هم غوږونو ته لاسونه یوسئ او تکبیر به ووایئ. دغه وخت کې خلک چې اکثر لا دلته لاس تړي، خو دغه لاس تړل نشته، ځکه چې اوس ډایرکټ رکوع ته تګ دی، لاسونه به ځوړند ساتلي وي. امام چې وایي چې الله اکبر، نو ته به هم تکبیر وایې او رکوع ته به لاړ شي. سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سمع الله لمن حمده. دا به امام وایي، ته مقتدي ته وایي چې اللهم ربنا ولك الحمد. الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. الله اکبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اوس به چې دی التحیه امام هم ځان سره خفیه وایي، ته به یې هم وایي، بیا به چې درود شریف وایي، بیا به دعا وایي، امام چې سلام وګرځوي د امام په اتباع کې به ته هم سلام وګرځوي، السلام علیکم ورحمة الله السلام علیکم ورحمة الله. دا بالکل په اسانه طریقه باندې تاسو ته ما د وړوکي اختر د مونځ طریقه وښودله، باید چې تاسو زده کړي وي، بل مسلمان سره هم شیر کې چې هغه هم دینه طریقه زده کړي او تا ما سره به ثواب کې پوره برخه نصیب شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.